سخته په انګلیش کې څه وایي؟ سخته په انګلیش کې وایي difficult. السلام علیکم زما خوږو دوستانو، څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟ امید دی چې تاسو ټول به روغ جوړ او صحتمند یې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ تاسو لپاره بیسک انګلیش لینګویج کورس یعنی د انګلیسي بنیادی کورس شروع کړی دی، هغه هم په پښتو ژبه کې. نو په دې سلسله کې زمونږ زیاتو دوستانو زمونږ نه دا غوښتنه او خواهش وکړو چې تاسو د ګرامر تر څنګه د لغتونو یو سلسله هم شروع کړئ چې په هغې کې مونږ ته تاسو لس یا شل لغتونه هره ورځ درس راکئ. نو په دې اساس باندې مونږ بیا کوشش وکړو چې هغه د زر لغتونو یو سیریز، هغه زر لغتونه چې کوم زمونږ په روزمره زندگی کې ډېر زیات استعمال لري، یعنی ډېر زیات استعمالیږي، هغه مونږ راجمع کړل او کوشش به دا وي چې مونږ هره ورځ د هغې زر لغتونو نه لس لغتونه تاسو ته درس ده. نو د وخت ضایع کېدو نه پرته راځئ چې خپل درس شروع کړو. سخته په انګلیش کې څه وایي؟ سخته په انګلیش کې وایي difficult. نو اوس یې تاسو ما سره درې ځلو وایئ. difficult. شاباش. اوس مثال په توګه زه وایم چې ریاضي یو سخت مضمون دی. ریاضي یو سخت مضمون دی، نو زه به څنګه وایم؟ Math is a difficult subject. Math is a difficult subject. صحیح شو؟ دویم، آسان ته په انګلیش کې څه وایي؟ آسان ته په انګلیش کې وایي easy. ښه، اوس تاسو ما سره درې ځلو وایئ. easy. ښه، اوس مثلا که تاسو وایئ چې ډرایوینګ چې دی، موټر چلونه، دا اسانه کار دی، نو ته چې driving is an easy job. For example ته وایي چې انګلیسي زده کول اسانه دي. Learning English is easy. دریم، تلل یا تلو ته په انګلیش کې څه وایي؟ تلل یا تلو ته په انګلیش کې وایي go. اوس تاسو ما سره درې ځلو وایئ. go. زبردست. اوس که مثال زه داسې ویل غواړم چې زه هره ورځ مکتب ته ځم، نو زه به څنګه وایم؟ I go to school every day. زه مکتب ته هره ورځ ځم. یا فار ایگزامپل مونږ هره ورځ پارک ته ځو. We go to park every day. مونږ هره ورځ پارک ته ځو. نمبر 4، زما ته په انګلیش کې څه وایي؟ زما ته په انګلیش کې وایي my. اوس تاسو ما سره درې ځلو وایئ. my. Very good. شاباش. اوس که مثال زه داسې ویل غواړم چې زما نوم حکمت الله دی، نو زه به څنګه وایم؟ My name is حکمت الله. که زه داسې ویل غواړم چې دا زما کلاس دی، نو زه به څنګه وایم؟ This is my class. دا زما کلاس دی. یا مثال زه داسې ویل غواړم چې هغه زما ورور دی. That is my brother. هغه زما ورور دی. پنځم، ستا یا ستاسو ته په انګلیش کې څه وایي؟ ستا یا ستاسو ته په انګلیش کې وایي your.
تاسو اوس ما سره درې ځل ووایئ your شاباش. اوس که زه داسې ویل غواړم چې ستاسو نوم احمد دی نو زه به څنګه وایم your name is Ahmad. Your name is Ahmad. او یا زه داسې ویل غواړم چې دا ستاسو موټر دی نو زه به وایم this is your car. This is your car. او یا زه داسې ویل غواړم چې دا ستاسو کور دی یا آیا دا ستاسو کور دی Is this your house? Is this your house? شپږم سره ته په انګلیش کې څه وایي سره ته په انګلیش کې وایي with. اوس تاسو ما سره درې ځل ووایئ with. زبردست. اوس مثال که زه داسې ویل غواړم چې زه ښوونځي ته یا مکتب ته د خپل ورور سره ځم نو زه به څنګه وایم زه به داسې وایم I go to school with my brother. I go to school with my brother. زه ښوونځي ته ځمه د خپل ورور سره. صحیح شو؟ یا زه لوبې کومه د خپل ملګرو سره نو زه به څنګه وایم زه به داسې وایم I play with my friends. I play with my friends. زه لوبې کوم د خپلو ملګرو سره. وم همیشه ته په انګلیش کې څه وایي همیشه ته په انګلیش کې وایي always. اوس تاسو ما سره درې ځل تکرار کړئ always. Very good. اوس مثال که زه داسې ویل غواړم چې زه همیشه تلویزیون ګورم یا زه همیشه ټي وي ګورم I always watch TV. I always watch TV. یا for example مونږ همیشه خپله کورنۍ دنده لیکو We always write our homework. We always write our homework. مونږ همیشه خپله کورنۍ دنده وظیفه لیکو. صحیح ده؟ اتم وختي ته په انګلیش کې څه وایي وختي ته په انګلیش کې وایي early. اوس تاسو ما سره درې ځلې وایئ early. For example مثلا که تاسو داسې ویل غواړئ چې زه سهار وختي د خوبه پاڅېږم یا زه سهار وختي پاڅېږم I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. یا که داسې ویل غواړئ چې هغه همیشه صنف ته وختي راځي نو داسې به وایي She always comes to class early. She always comes to class early. صحیح ده؟ نمبر 9 مهربان ته په انګلیش کې څه وایي مهربان ته په انګلیش کې وایي kind. اوس تاسو ما سره درې ځلې وایئ kind. زبردست. Very good. اوس که مثال زه داسې ویل غواړم چې احمد یو مهربانه شخص دی نو زه به څنګه وایم زه به داسې وایم Ahmad is a kind person. Ahmad is a kind person. احمد یو مهربانه کس دی یا یو مهربانه شخص دی. یا که داسې ویل غواړي چې زمونږ معلم یا زمونږ ښوونکی چې دی یو مهربانه انسان دی یا زمونږ ښوونکی یو مهربانه ښوونکی دی Our teacher is kind. Our teacher is kind. زمونږ ښوونکی مهربانه دی یا زما فامیل مهربانه دی My family is kind. My family is kind. صحیح شو؟ نمبر 10 ګرم ته په انګلیش کې څه وایي ګرم ته په انګلیش کې وایي hot. اوس تاسو ما سره درې ځل ووایئ hot. زبردست.
اوس مثال که زه داسې ویل غواړم چې نن هوا ډیره ګرمه ده. Today the weather is very hot. Today the weather is very hot. نن هوا ډیره ګرمه ده. صحیح ده؟ مننه. امید دی چې تاسو به په دې 10 لغتونو باندې پوه شوي یې. نو کوشش دا وکړئ چې د دغه لغتونه چې دي دا ځان سره په خپلو کتابچو کې ولیکئ. د دې چې څه معنا ده هغه یې هم په مخ کې ولیکئ او دغه جملې چېرته مونږ ویلي دي دا خو تاسو ته مونږ لیکلي هم دي نو څه مشکل به نه دا هم په کتابچو کې ځان سره ولیکئ او کوشش وکړئ چې څومره زیات دا لغتونه تاسو په خپل روزمره زندگی کې استعمالولی شئ استعمال کئ. کوشش وکړئ دې لغتونو دپاره بیا بیا جملې جوړې کړئ بیا بیا استعمال کړئ په مثبت منفي سوالیه مختلف ځایونو کې استعمال کړئ تر څو دا لغتونه ستاسو په دماغو کې کینی او بیا درنه هیر نشي. اوس لکه که زه تاته یو مثال درکړم اوس تاسو نه چې کله هم څوک پوښتنه وکړي how are you نو ته ډایرکټ وایي I am fine I am good I am fine I am good. ولې دا I am fine او good word چې دی دا مونږ له یاد دی دا زمونږ نه هیریږي ځکه چې د دې ډېر استعمال مونږ کړی دا مونږ بار بار بیا بیا استعمالو په خپلو خبرو کې نو کله چې یو لغت تاسو بار بار بیا بیا استعمال کوئ هغه تاسو نه کله هم نه هیریږي نو کوشش وکړئ په دې پریکټس وکړئ. په کوم ځای کې چې تاسو ته پوښتنه او سوال پیښیږي نو تاسو کولی شئ په کمنټ باکس کې مو ولیکئ او موږ سره رابطه هم وکړئ زموږ د واتساپ په شمیره باندې چې هغه د ویډیو په سټارټ کې هم شته دی او